السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو دوستانو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې راته روغ او جوړ بیاست او در دا مهاله به مو ژوند ښه په خیر تېر کړی وي. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل MB زیاته مصرفوي، یعنې ستاسو در استعمال له هم زیاته MB مصرفوي، لکه کوم پیکج تاسو جمع کړی وي، نو هغه ټیم هم نه کوي پوره، او هغه کدرې تاسو استعمالوي هم نه، او ستاسو موبایل MB ژر ختموي، نو دا څه تاوان کېدای شي. نو په نن ویډیو کې زه تاسو ته ګرده طریقه درښیم، یو داسې خوندور اپلیکیشن درښیم چې هېڅکله به ستاسو موبایل فالتو MB نه خوري. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ما په خپله استعمال کړی دی. نو انشاءالله زه به تاسو ته هغه طریقې درښیم چې ما ته یې فایدې کړي، ما یې لیدلې، ما خوند لیدلی، نو هغه به زه تاسو ته وړاندې کوم. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، نو ویډیو در پایه وګورئ، مکمله طریقه یې زده کړئ، انشاءالله بیا به ما ته دعاګانې کوئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو د هغې لپاره به دوستانو تاسو راسئ دغه یو اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. نو دا انټرنیټ نور نوم یې ماته نه ښکاري، دا تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه اپلیکیشن دی، دغسې یو سکرین شاټ واخلئ، نو دغه تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو نوره طریقه زه درښیم، خو لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی، که چیرې تاسو د لینک له لارې نه کړه را ډاونلوډ، نو بیا تاسو د پلی سټور سره ډاونلوډ کړئ. نو رابسئ دا اپلیکیشن به دلته اوپن کړئ. نو زه ورځم، دا ما اوپن کړو، د اول پلس صفحه دغسې راځي. نو زه به لږ انتظار ورته وکړئ، بیا به تاسو راسئ، به دا ایکرې به کلیک وکړئ. دوستانو په دې چې کله کلیک وکړئ، نو تاسو دغسې یوه صفحه راځي. اوس په سر کې دغه اپشن چې دی دغه آپ دی، نو تاسو بیا څنګه کوئ، دا به آن کړئ. نو دا به داسې آن کړئ، نو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. اوس تاسو د موبایل کوم دغه چې دی دا لږ سرچینګ غواړي په هر موبایل کې، نو ستاسو د موبایل کوم اپلیکیشنان چې دي تاسو ته راړئ، چې کوم اپلیکیشن ستاسو موبایل کې فالتو مصرف یعنې فالتو MB مصرفوي، نو هغه تاسو ګرده بند کړئ چې هغه ستاسو MB نه مصرفوي. نو دوستانو اوس به ما شته ګرده اپلیکیشنان دا دې راواخلي. اوس تاسو ګورئ دوستانو دا ګرده دي، دا وینئ، دا مخکې ما ګرده پکښې اپ کړي دي، دا وینئ دا فالتو ګیمونه چې کوم شی د دغه څه کار نه اخلي د انټرنیټ څخه، هغه ما بند کړي دي، دا وینئ دوستانو. نو دا به تاسو څنګه کوئ، کوم شیان چې دي هغه به تاسو دلته دغسې کوئ، لکه اوس دغه اپشن چې دی، اوس زه راځم وټساپ، مطلب وټساپ خلاصوم، بندوم یا خلاصوم. هر اپلیکیشن چې ستاسو نه وي په کار هغه تاسو دغسې آپ کړئ، نو دا به تاسو آپ کړئ. که مو کوم اپلیکیشن په کار وي هغه آن کړئ، نور ګرده څنګه آپ کړئ، نو بیا ستاسو موبایل چې دی هغه MB نه مصرفوي. لکه اوس زموږ موبایل کې موږ یو وټساپ استعمالوو، یو فیسبوک استعمالوو، یوټیوب استعمالوو، نور اکثره ملګري وي داسې نور شیان نه وي استعمالوي، نو په هغه موبایل کې ډېر زیات بې انتها شیان وي، نو تاسو هغه ګرده آن کړئ. فالتو هر اپلیکیشن چې تاسو په موبایل کې هغه که مصرف کوي که نه، هسې تاسو آپ کړئ، نو بیا انشاءالله ستاسو موبایل MB زیاته نه خوري، ژر بیا نه ختموي. نو دغه د نن ورځې ویډیو، که مو ویډیو لږ هم خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل سبسکرایب مه هېروئ. نو ما ته اجازه راکړئ در بلې ویډیو پورې، د الله په امان، وسلام.